مخکې درس کې دغه معنا لغوي معنا اصطلاحي ذکر شو او اقسام ذکر شو. 3 اقسام لغت: توحید د ربوبیت او توحید د الوهیت او توحید بالاسماء والصفات. او دا خبره ثابته شو چې دا یو بل سره دا لازم او ملزوم دي. وجه دا چې کفارو په دې باندې اقرار کو چې رب العالمین خالق دی، رازق دی، ژوندې کوونکی دی، مړ کوونکی دی، خلقو له خیر ورکوونکی دی، تدبیر د کارونو کوي، لیکن عبادت د رب العالمین پورې خاص نه خاص کول نو په تقریبا د جنت او اخرت دی نشي. او درې مدا خبره ذکر کړه چې توحید د الوهیت هغه د ټول انبیانو د دعوت مرکزی مسله ده. نن به دا خبره ذکر کو د توحید اهمیت او فضیلت سره. تقریبا سل فائدې علما دې ذکر کړی دي، خو یو څه کې موږ تاسو ذکر کوو د الله په فضل کرم سره. اول لوی اهمیت او فضیلت دا دی چې توحید د اسلام په ارکانو کې قوي رکن دی او غټ رکن دی، مضبوط رکن دی. لوی خیمه ده. هیڅ یو سړي لپاره دا مناسب ده چې هغه جنت له ور داخل شي مګر په هغه ټیم کې چې د په توحید باندې اقرار کړي، لا اله الا الله باندې، او اقرار به دې خبره باندې وکړي چې څومره اقسام د بندګۍ دا ټول د رب العالمین پورې خاص دي. هیڅوک د عرش نه ولې تر پرشه پورې به مخلوقاتو کې لایق دي نه چې هغه د بندګۍ وشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی بنی الاسلام علی 5، د اسلام دین په 5 شیانو باندې جوړ دی. دلته به زین له سوال لږی چې د بنیاد او تهذاب او د برکت ټول اسلام دی. عنوان او معنون کې خبره ده. شهادت درې واړه قرات راغلي دي. یو ګوي ورکول د دې خبره چې ان لا اله الا الله وان محمد الله رسول الله صلی الله علیه وسلم. دلته وګوره پیغمبر علیه الصلاه والسلام په دې حدیث کې هغه تهذاب کې بنیاد کې رکن کې مضبوط شي چې اولنې توحید ذکر کې لا اله الا الله. دې سره د منځ په باندې د زکات ورکول دا ډول ولې ذکر کړه. عبد الله بن مسعود فرمایي بي اطيع الله چې وسړی الله مني رسول نه مني دا منل الله نه شي کېږي. یو سړی منځ کې زکات نه ورکې دا منځ الله باندې نه شي کېږي. یو سړی امر بالمعروف کې نه منکر نه کې دا امر بالمعروف نه شي کېږي. شیخ الاسلام فرمایي چې په انسان کې تقریبا 2 روحاني مرزونه پیدا کېږي، یو د حکومت او بل د قشان درې مال. سړی چې کله حکومت ولا چې د عام خلک د واړه ښکاری په خدا دا په دی وخت کې الله عزوجل په د باندې منظر وړي کې چې سجده وکي د زړه نه دماغ نه اغه نشه وزي چې لیواله زما د لیواله خو د بل چا شي رب العالمین. او بل چې کله سړی مالدار شونه عام خلک به د غریبانه ښکاری وغه باندې به دا ځان اوچت کړي الله وی زکات ورکا خدای مال خیره دی او کم نقصان چې د مال د وجه نسبت بزله کې پیدا شو هغه وته. د زکات به تقریبا سلوي فائدې علماء لیکلي دي غنه زيتي. او په دې کې اختلاف دی چې زکات مکه کې فرض کې مدینه کې یو قول دا چې په مدینه کې نبی مکه کې چې کوم لزکات فاعلون ذکر کیږي الته مراد تزکیه النفس دی. هغه کارونه چې په هغه بد اخلاق ختميږي او ښه اخلاق راځي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله پیغمبر شو 3 کال د ارقام کې دا پروګرام وکړ. بد اخلاق بل کول د خلکو نه ښه اخلاق ورته زکول. صاحب د نظر تنعیم دی بارے کتاب له بدول جلد 300 تخوینی ذکر کړي 200 ایجابي او 100 سلبي. خو لیکن ابن کثیر او د قشا مبارک فوری چې بری دي چې نه زکات په مکه کې فرض دی، ارچ مدینه د الته کې تقادیر معلوم شي. وصوم رمضان د رمضان روزه نیول او حج بیت الله. نو په دې حدیث کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د توحید اهمیت ذکر کړی دی. هغه دا تهذاب دی، جرړه دا بنیاد دی. دویم توحید چې دا په اول د واجباتو کې دی، معنا دا په ټول اعمالو باندې مقدم دی او په ټول مهمو شیانو باندې مقدم دی. دې درجه ډیره اوچته ده، دې حیثیت ډیر غټ دی. دې وجنه دا ولنه هغه شی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې دعوت ورکړي د نور خلقو. نبی کریم علیه الصلاه والسلام معاذ بن جبل له ولادت دوه علیو څلور درش کلو په عمر کې تعن په مرض باندې شوی دی. یمن له شکل لګلون دی په سورلې باندې شروع کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم لاندې روان ورته وی چې رسول الله زکه تکیګم نه کله چې وسړې مرسل وی دا اهتمام به دي چې وکړي شي. دې خبره ورته وکړلې خو یو ورته دی وکړه چې انك تاتي قوما تبي وقوم لو ورزيد اهل كتابنا نو فليكن موجود شي اول ما اول هغه څه داخله ورته دعوتي شهادت ان لا اله الا الله غوي دې خبره چې نشته حقدار بندګي شو الله نه بل وېد کې راځي الى ان تر دې پوری چې دې توحید الله امني. وسوګورا په دې حدیث کې دا خبره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم معلومه کړه د توحید اهمیت معلوم کې دغه عظمت معلوم کې چې معاذ بن جبل دا فرمایي چې کله ته دې خلکو له ورزين اولانې خبره ورسره دا کوا څه ورته وایي چې لا اله الا الله نشته حقدار د بندګۍ شوا د الله نه او تاسو الله ټول اقسام د بندګۍ دغه پورې خاص کړي.
درېمه حیثیت دې دا دی چې عبادت نه قبلېږي مګر په توحید باندې. څه مطلب؟ که توحید درکې عقیده د توحید عمل بر الله قبلې او کني یو عمل د الله نه قبلې. دلیل به دې باندې چې توحید د ټول اعمالو لپاره شرط دی، د غیر قبولیت لپاره دا اساس دی. دې وجنه د عبادت د قبلېدو لپاره توحید دی، صدق دی، اخلاص دی، احتساب دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري ده، پر دې حق ادا کول دي. په دې وجه باندې به عمل کې چې الله او رسول ویلي دي، د حرامو نه بزان ساتي، رب العالمین له بزان ذلیل کی، د الله سره به مینه او غیره. اهل علم دا فرمایي وی عبادت لا عبادت په هغه وخت کې ویل کېږي چې توحید پکې، لکه څنګه چې د مونږ په هغه وخت کې شي کېږي چې کله په دې کې طهارت وي، الا که یصلی طهارت ولا نه او د سولانی د مونږ کې مونږ الله دربار کې قبلېږي نه، کله وحاشا هکذا ده. ورسره براشه عبادت په لغت کې ویل شي عاجزه او په اصطلاح کې بذل الوصف طاعت الله عز وجل، یا الطاعه مع غايه الخضوع الى وقف ما كلف به مع اعتقاد الوهيه المعبود. د رب العالمین خبره منل سره د عقیده چې الله عز وجل زموږ معبود دی. عبادت عامه، عبادت خاصه، عامه منه مشرکم کله تکلیف کې الله تعالی منډوالي. عبادت خاصه هغه به دوه قسم لري، علمي او عملي. علمي به دوه قسم لري، علم بالله وبدينه. بالله کې به په زمانه غانې مفسرین کړي دي چې الله عز وجل موجود دی، الله عز وجل اکتا دی، الله عز وجل مختار دی په کارونو کې، الله رب العزت د هر قسمه نقصان نه پاک دی، رب العالمین له ټول صفاتونو د کمال دي. او بدينه دي کې دوه معنی غانې دي، دین د الله قران او سنت دی، یی دین معنی قیامت. او عملی به دوه قسمه لري، بعض خلکو نه مصابات ختمي کې، بعضونه نه. عبادت کې به څلور قسمه خلک دي، بعض خلک عبادت په دې وجه باندې کوي چې جنت الله راکړي، بعض خلک په دې وجه باندې کوي چې الله د امر امتثال لري، بعض په دې وجه باندې کوي چې ریاضت د نفس راشي، او بعض په دې وجه باندې کوي چې دا ټول پکې مراد شي. کله بچا کې اخلاص وي عمل نه، کله عملي اخلاص نه، کله دواړه نه، او کله دواړه بچا کې موجود دي. دلیل به دې باندې چې انسان په هغه وخت کې منځ ولا کېږي چې کله بده کې طهارت نه، عبادت په هغه وخت کې د الله دربار کې قبلېږي چې کله دغه عقیده توحیدی، کله چې شرک پکې را داخل شو، د زړه تعلق رب العالمین نه کټ شو، بل چا سره وځي شو، بس عبادت برباد دي. لکه به ودسی چې کله په طهارت کې داخله شو هغه او دس برباد دي. عبادت بغیر توحید نه دا شرک ګرځيږي، شرک عمل بربادي، د قشان ختمي. او کوم سړی چې هغه په عقیده کې شرک راغی، الله عزوجل ابد الابد په دې ور کې به غورځي. به دا خبره یاد ساتئ، د جهنم د اور او د دنیا د عذاب نه سړی بچ کیږي پس کارونه باندې. اول چې کله محمد رسول الله په ځای کې موجود دي، دویم چې د محمد رسول الله محبت په کوم ځړی کې وي، دریم چې کله سړی د الله رب العزت نه استغفار بخنه غواړي، څلورم چې کله سړی کې ایمان توحید لري دلته مشي ویلي، پنځم چې کله سړی د رب العالمین د نعمت شکر وکړي، شپږم چې کله په انسان کې تضرعي، وم چې کله په انسان کې دعای، اتم چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر وغيرها. او څلورم سبب پیدا توحید چې دا سبب دی لپاره د امن او د هدایت په دنیا او آخرت کې. کته وګړي چې په دنیا کې زړه هدایت ولا شم توحید ولا شه، په دنیا کې زړه امن ولا شم توحید ولا شه. د هدایت ډېر اسباب دي، منځ دی، قران دی، جهاد دی، کعبه دا، انابت دی، د رسول الله تابعداري ده، د الله رب العزت فضل دی، د الله رب العزت رحم دی، او د قشن قوي ایمان دی، د مؤمن د قتل نه ځان ساتل یو په عقیده توحید ده. الله عز وجل قرآن کې فرمایي الذين امنوا اغخل چې هغه ایماندار دي او نه دې ګډوډ کړي د خپل ایمان به ظلم د ظلم سره، اولئک داخل دي خلکو له امن دي وهم محتلون سمع الاروله. دا ته شکر صحابه واوریدل، ابن کثیر هغه روي ذکر کړی دا ټول دا ویل یا رسول الله کوم یو زموږ ظلم نه کوي، دلته ویل شم لم يلبسوا ایمانهم بظلم. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ظلم تشریح وکړي ان الشرك لظلم عظیم، شرک نه ظلم نه مراد شرک دی. دلیل به دې باندې چې کله په انسان کې توحید دی الله بدل امن ورکی، الله رب العزت په دا په دنیا کې کامیاب کې په آخرت کې. د ظلم نه مراد دې چې شرک درکه څنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ذکر کړی، ابن کثیر دا خبره ذکر کړی دا د آیات مقصد دا دی هغه انسانان چې هغه د عبادت د رب العالمین پورې خاص کې چې شریک وسره نه او هیڅ وسره په هیڅ شي کې شریک نه کی، وې داخله ورځ قیامت د امن ولادي او دې خلکو له دنیا کې الله عز وجل چې دې اهتدا ورکړي دا. کم انسان چې هغه راتګ وکي په عقیده توحید باندې دل به الله پورا امن ورکی، دل به الله پورا اهتدا وکي، او دا انسان به الله جنت ته داخل کې بغیر د ظلم نه، بغیر د عذاب نه. دلیل به دې باندې شرک چې هغه په ټولو ظلمونو کې لوی ظلم، توحید په ټولو عدلونو کې لوی عدل. او پنځمه فائدہ دا توحید چې دا سبب دی لپاره د دخول الجنه، او په دې کې سړی بچ کیږي د جهنم د اور نه. محمد رسول الله فرمایي من شهد چې ګوي ورکړه ان په دې خبره باندې چې لا اله الا الله وحده
نشته حقدار د بندګي سوا د الله نه لا شریک له شریک نشته وان محمد الله بنده دی رسول الله صلی الله علیه وسلم عیسی د الله بنده او رسول له وکلمته د الله کلمه القاها چې غرزول مریم لره وروح منه دا غنه دلته کې د امین د پاره تبعیض دی بلکې دا معنا د چې روح په دغه د الله روحانه چولې شوی دی جنت حق دی ور حق دی الله عز وجل به داخل کې علامه کان من العمل فاغه عمل باندې کوم د دنیا کې کو دلیل شو بدی باندې چې ته غواړې جنت ته ور داخل شم کله ور داخلي شي عقیده د توحیدی د جنت د دخول اسباب مخکې مونږ ویلو ایمان دی توحید دویم په مانځ کې خضوع ده دریم د فرش حفاظت دی څلورم به پیدي کارونو کې ځان بندول دي پنځم د امانت لحاظ دی شپږم د وادي پابندی ده اوم د مانځ حفاظت دی اتم خلق الخير ورکول دي نه هم شکل د جوړ کې چې تعالی سره وګوري چې الله رايت شي لسم مومنانو ما باندې تفرق مراوله یو لسم په مومنانو باندې بدنامه ملګوا دولسم د نعمت په وخت کې شکر وباسا د لسم د مصیبت په وخت کې صبر وکا سوال لسم چې د خلکو بزونه کې اسلام مینه پرته او پنځم د گاونډیانو سره خو سلوک کوا شپږم چې کله بادشاہ دروغ نه وای او لسم چې کله پاک دامنی اتلسم د حلال رزق کوشش کوا نو نسم په معاملې کې نرمي کوا شلم امر بالمعروف کوا یوشتم نهی عن المنکر کوا دویشتم پریوتی انسانان راوچتوا درشتم بیکار لکار پیدا کوا چلیشتم دعاګانې غواړه او پنځشتم خپل شر د خلقونه بنکا الغرض په دې توحید باندې انسان جنت ته ور داخلي کی محمد رسول الله فرمایي فان الله یقینا الله عز وجل په دې ور باندې حرام کړی دا غوکا من دا هغه چې دا خبره کړي لا اله الا الله خو چې لټي په دې باندې وجه د الله مخه بخاری مسلم کې دا روایت دي شپږمه فائدہ توحید چې د چې وشره چې الله عز وجل د انسان له نجات ورکړي د دنیا او د آخرت د مصائبونه ابن قیم رحمه الله فرمایي التوحید توحید چې دی مبزو اعدائه و اولیائه من اغه ملجا زید پناهید د دوستان د دغه شان دشمنان ور باندې ګډوډي څه مطلب وکم دشمنانا چې رب العالمین دی په دې دنیا کې خو لیکن عقیده د توحید ولرله د دنیا د مصائبونه الله عز وجل بچ ولیکن آخرت کو سره ګوري دلیل په رسول عنکبوت هغه 15 نمبر آیت دی الله عز وجل فرمایي فاذا ركبوا شكر سواري في الفلك بده کشته کې دعوا الله رب العالمین یا دای مخلصین له الدين یا الله یا الله یا الله فلما فسرك الله نجات ورکې دی وجلا اذا هم یشركون بهم بابا بچو شیخ عبد القادر جیلانی بچو او فلان دلیل به دې باندې توحید ته عقیده شکل مشرک انسان ام او کی ظاهری الله عز وجل په دنیا کې دله پیدا ورکې چې هغه نجات دی ورنه د درېب لري ارچې دوستانی دي الله رب العزت دې خلکو نجات کوي د دنیا او د آخرت د ټولو مصائبونه دا رب العالمین سنت دی په خپل بندگانو کې مخکې موږ د ابن قیم رحمه الله دا غایت په تشریح خبر وکړه چې ته مندنه کې د الله طریقې له تبديل او تحویل څه مطلب مخکې چې کوم خلک برباد شوي دي او هغه اسباب وشي استعمال کړه غم برباديږي مخکې چې کوم کامیاب شوي دي او هغه اسباب وشي استعمال کړه هغه به کامیابیږي د رب العالمین اولیاء څوک دي ځان سره یاد ساتئ د الله اولیاء الذين امنوا وكانوا يتقون د الله اولیاء هغه څوک دي چې د الله لپاره دښمنی او دوستی کوي د الله اولیاء هغه څوک دي چې رب العالمین یادي د الله اولیاء هغه څوک دي چې رب العالمین له ځان نږدې کوي د الله اولیاء هغه څوک دي چې فتنو له ځان وباسي د الله اولیاء هغه څوک دي چې هغه سابق الى الخير د الله اولیاء هغه څوک دي چې هغه طالب العلم د الله اولیاء هغه څوک دي چې په دین باندې خپکیږي لکه زمری د الله اولیاء څوک دي چې هغه مجاهدین دي او د الله اولیاء څوک دي اهل علم فرمایي چې عمل پټ کوي الغرض بل پیدا توحید دا چې دشمن له بده دنیا کې फायदा ورکړه د مصیبت نه بچ کې آخرت کې گیر دی هر چې دوست دنیا او آخرت دواړو کې کامیاب دي دا ولې د توحید د وجنه داخله الله عز وجل بچ کړ یونس علیه السلام هغه دعا وغوښتله د توحید د وجنه رب العالمین دغه قبولیت وکړي الغرض چې په دې مصیبتونو کې کاغذ دنیا ویلي کې اخروی دي سړی نه ورځي مګر د شرک د وجنه او نجات نه مونږ کېږي مګر په توحید باندې او هم फायदा توحید چې دی ودا د شی حکمت دی چې رب العالمین انسانانو پیرین د دې وجنه پیدا کړی دی قران کې الله فرمایي چې ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون من دې پیدا کړی د انسانانو پیرین مګر د پاره دي چې زما بندگی وکي الی وحدون کته داخله غوځ الله بندگی نه کوي جواب دا عبادت عامه او خاصه دواړه دی یې مکلف کوم به بندګي باندې الغرض هیڅ رسول نه درېږل شوی هیڅ کتاب نه نازل کړی شوی هیڅ شرع نه جایز کړی شوی مگر د